हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला 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 ग्रानू कतन को स्तासु रोड स्तासु कुर्बा यूसुफ जान दी वक्त मौजूद दे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मर्दान के तासो कतल नं चिकम देनो दाहोती और बिजलीगर चिकम देनो मैच हो दाहोती क्लब चिकम देनो डेर खा परफॉर्मेंस वर्कल और दा मैच को चिपाए कि मेरा दी मैच मंसूर खान जमुंगे बेस्ट प्लेयर दे बेस्ट दगा दे बैट्समैन दे ऑलराउंडर दे आगे पक डेर जबरदस्त परफॉर्मेंस को आगे तो पक्के चिकम देनो नका दे नाम मिलाओ शो बला आगे ट्रॉफी मो आगस्ता मशरान दो तरफ न डेर हौसला अफजाई मुशवा دی وخت موږ سره منصور خان موجود دی هغه د خپل جیت چې کوم دی وګټه په دې حواله سره موږ د دینو سو ته پوښتنه کوو. السلام علیکم. سلام جی منصور علی پاکستان 19 में کړه څنګه چې تاسو خبره کولې ټورنمنت باره کې نو ماشاءالله ډېر ښه ټورنمنت ته احترام باچا بنو باندې موږ مشهور د کلب ډېر ښه انسانو کرکټ د ډېر ښه اقدامات کړي دي هغه بنوم دي نو دا ډېر ښه اقدام دي لکه ینګسټر د باره راشي او دلته لکه زموږ نور ته مرګور د پاره ینګسټر د پاره راشي او خپل دغه شو کی او لکه لاړ شي مخکې خجی دا راته ووایه ټورنمنټ خو تاسو 20 لیګ چې کوم د احترام باچا 20 لیګ شروع شو په دې کې ټیمان څونه دي او په دې کې چې کوم دینو د لکه د بار نه پکې خلک شتي کنه لوکل بس صرف پلیران پکې دي کې 15 ټیمان دي دا صرف د مردان لوکل چې کوم زموږ ډسټریکټ ته تغیر لپاره صرف ټورنمنت ته بار پلیران پکې نشته. زمونږ د مردان چې کوم مشران دي کم کوچ دي د هغې باره کې ستاسو تاثرات دي لکه تاسو چې دا نن کوم ځای کې ولاړ یې از دا د هغې خدمت او محنت نه دی. بالکل زما خو فرسټ ټایم چې زما کوم کوچ اتحاد مخامخ ولاړ دی ډېر ما سره ډېر محنت کړی ډېر وغیره سره کړی دی او د دې مهرباني کوم شکریه ادا کوم چې دومره محنت ما سره کړی زه بره تللی یم دې په وجه. او موږ ګورو چې الفته ټیم وول چې هغه هم چې کوم دی نو موږ د انعام بای ګورو چې د جونیئر و هغه وخت کې خو دې بچ کې د سینیئر سلوبېدو سینیئر نو هم د ډېر ښکلی ګیم نن ستاسو کپټن دی څه وایې د انعام باره کې؟ جی بالکل دا خو بالکل داسې زه په خپل هم داسې وم ډېر وړوکی راغلی وم دلته زه کم از کم د 11 سال 12 سال وم چې دلته راغلی وم همدا انعام دی زمونږ ډېر ښه کپتان دی لکه داسې کپتانان ډېر کم میلاویږي ټیم ته ماشاءالله زمونږ ډېر ښه کپتان دی لکه چې څنګه میچ کې پریشر ټایم راځي سره موږ له حوصله هم راکوي چې خیر دی دا هېڅ هم نه ده او بالینګ لکه صحیح تجربه راکوي چې داسې کوئ. تاسو آلراؤنډر یې؟ جی جی زه آلراؤنډر یم بالینګ آلراؤنډر. ګرانو کتونکو تاسو ولیدل او موږ سره چې کوم دی نو د هغې ټیم کوم ټیم چې نن فتح حاصل کړه او حقیقت دی چې موږ د لکه زه ووایم چې موږ به یو همزولي وو د هغې وخت نه وړوکوالي نه ګورو چې کوم ټیلنټ و هغه وړوکی انعام هغه نن چې کوم دی راغی او نن داسې کسان هغه پیدا کړو داسې کسان هغه ټرین کړل چې نن د پاکستان انډر 19 لځي بار ځي هغې چې کوم دی نو داسې واړه را دغه کړل د کرکټ کې چې د هغې یو نوم کوي د مردان نن یو نوم دی په سټار باندې یادېږي نو موږ سره انعام خان ولاړ دی چې هغه د سټار نه کم نه دی چې که زه ووایم د دې ښو پلیرانو کریډټ زه انعام ته ورکوم. اول خو جي په میچ په ګټلو باندې مبارک شه پښتوني وزه. السلام علیکم ډیره مهرباني تاسو راغلی موږ ټایم راکو او ماشاءالله بس کوشش دی خپل الحمدلله فرست کلاس کرکټ کړی دی دا منصور شو حمزه شو اعظم شو مطلب ټیلنټډ پلیران دي او مطلب دا د پاکستان فیوچر دی ان شاء الله امید دی منصور خو تاسو ته پته پاکستان د 19 ریپرزینټ کړو ایشیا کپ کې سریلانکا ته تلو حمزه هم ریسنټلی پی ایس ال ډرافټینګ کې راغلی امید دی ان شاء الله چې پېښور زلمینګ شي لکه چې پرون چې کوم ټرایل ځای کې دوه آوټ کړل نو ډېر امپریسیو پرفارمنس و باقي اعظم دی یو ینګ وکټ کیپر دی ما په خیال مردان دې ټایم کې بهترین وکټ کیپر دی نو سجاد خوراکي دی موږ سره تعریف محتاج نه دی نو بل دانیال الک دی یو ینګ لیگ سپینر دی انډر 19 اوس ریسنټ وګو کې پی کې ټیم کې هم راغلی نو ان شاء الله دغه امید دی چې دا
ګټه چې دا خپل کلي ته وتي اوس انعام خان ډیر زبردست تاسو حقیقت دی چې ډیر ښه کردار دی په دې ینګ کې د روچتولو مخکې د راتلو ځکه چې تاسو ډیر دا ستاسو سپورټ دی دا دی چې نن کله مخکې راځي دا راته ووایه مردان کې داسې د کمې فیسلټیز کمې دي چې هغه دی وړو ته نشته زمونږ د پلان ولې چې زمونږ دا ځمکه دا زرخیزه ده ټیلنټ ډیر دی خو فیسلټیز کمې نو هغه داسې فیسلټیز چې تاسو د پی سی بي مشران ګوري چې هغې د دې اقداماتو کې زه تاسو ته یو خبر وکړم چې د پېښور نم سیوا ټیلنټ په مردان کې دی او بس د سہولاتو فقدان دی مطلب پراپر اکیډمي نشته پراپر دغه نشته میچ هم یو ګراوند دی مردان کې نو زمونږ منسټر صاحب عاطف خان د خواست کو چې سپورټس منسټر دی چې مردان کې ډېره غټه ضلع ده تاسو ته پته کې پی کې کې 2 نمبر ضلع ده چې مردان کې کم از کم یو 2 ګراوند نور جوړ کړي نو زمونږ چې کوم ټیلنټ دی تاسو څوک دې ټایم کې د پاکستان ټیم کې شپږ وو کسان پښتانه دي نو مطلب زمونږ الحمدلله زمونږ د پښتنو بورډ سټرکچر د سی وی چې هغه مضبوط دي دغه دي نو دی موږ سره لږ هیلپ وکړو لږ فیسلټیز ملو شو ان شاء الله امید دی چې د پاکستان ټیم به زم اون په اون ته پښتنو ان شاء الله ګرانو کتونکو تاسو اورېدلې د انعام خان خبر دا د هوتی کلب چې کوم دی نو کیپټن دی او د دې د فیوچر باره کې ما دا خبر وکړه چې دوی خپل فیوچر صرف د دې مهنت لپاره پرېښی چې دوی هغه کم کلو زمونږ لاندې غیر اوچت کړ نن هغوی د پاکستان نمایندګي کوي د پاکستان پسه ته ځي سریلنکا ته بنګلادیش ته او هغوی چې خپل پرفارمنس چې کوم دی نو پیش کوي بله خبره به زه دا وکړم که د مردان په حوالې سره خبر وکړم نو یونس خان هم د مردان دی په هر زمان هم د مردان دی دا زمونږ دا ځمکه چې کوم ده دا قدرتي ډېره زرخیزه ده ډېر ښکلي ښکلي ټیلنټ دی پکې خو کمې پکې موږ ته د فیسلټیز دی نو دوی چې کوم دی نو وزیر کیل ته م وایي کوم د چا په انډر کې چې دا ګراونډونه دي د چا په انډر کې چې دا فیسلټیز دي دوی هغوی ته دا وایي چې یاره تاسو راشئ او د دې زمونږ اول دا پلیرانو ګورئ تاسو ته به دغې نه پته ولګي او بیا چې دوی څه فیسلټیز دي کوم ریکوایرمنټ دي هغه والا برابر کړئ ما یوسف جان له اجازت راکړئ د خپل کیمرمین شهاب سره پښتو نیوز مردان